بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، کله چې د یو مسلمان نه ګناه وسي نو بیا څلور شیان د قیامت په ورځ په ده باندې ګواهي ادا کوي. د هغو څلورو شیانو ذکر الله جل جلاله په قرآن کریم کې ذکر کړی دی. اول چې کوم په ده باندې شاهدي ادا کوي هغه د ځمکه ده، یعنی په کومه ځمکه باندې چې د ګناه کړی وي، په کوم ځای کې چې د ګناه کړی وي، نو هغه ځمکه به الله جل جلاله ته حاضر سي او د ده هغه عمل به بیانوي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي یومئذ تحدث اخبارها، بیا به په هغه ورځ د ځمکه خبرې کوي د الله جل جلاله سره او هغه حال به ورته بیانوي. دویم، د انسان هغه خپل اعضاء اندامونه دي چې کوم په ده باندې شاهدي ادا کوي. الله جل جلاله فرمایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. د دوی په خلو باندې به یو مهر ولګیږي او د دوی اندامونه به د الله جل جلاله سره خبرې کوي او د دوی هغه عملونه به ورته بیانوي چې یا الله جل جلاله په موږ باندې دا ګناهونه کړي دي، دا عملونه یې کړي دي. او دریم شاهدی چې ادا کوي هغه کرامن کاتبین فرشتي دي، هغه فرشتي چې الله جل جلاله مقرر کړي له دوی لپاره دي چې دوی کوم عمل کوي هغه لیکل کیږي او هغه دوی کرامن کاتبین فرشتي چې دي هغه به الله جل جلاله ته حاضریږي او د دوی هغه کوم ګناه چې کړي ده هغه به ورته بیانوي. الله جل جلاله فرمای کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دا دوی فرشتي به الله جل جلاله ته د دوی هغه عملونه بیانوي. او څلورم گواهی چې ورکوي هغه د دوی عمل نامه ده. الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي اذا الصحف نشرت، هغه عمل نامه په دوی باندې شاهدي ادا کوي. کوم عمل نامه چې دوی ور وګوري نو بیا به دوی حیران لاړ شي چې دا څنګه عمل نامه ده چې نه کوچنی خبره پرېښې ده او نه غټه خبره پرېښې ده، دا ټول په دې کې موجود دي. نو محترمینو، هغه به کوم بدبخته وي چې له ځان دپاره دا څلور شاهدان تیار کړي وي او دا څلور شاهدان به په ده باندې شاهدي ادا کوي. الله جل جلاله دې په موږ ټولو باندې خپل کرم او فضل وکړي.